دوستانو د علي شاه 007 پلار باندې ډزې وشوې چې د پیښور لیډرډینګ هسپتال کې داخل دی. دوستانو په سوشل میډیا باندې چې کله دغه خبر زموږ مخې ته تیر شو نو موږ دغه خبر یو غپ وګڼلو، خو چې کله د علي شاه مور په سوشل میډیا باندې خپل یو ویډیو شیر کړه نو معلومه شوه چې دغه یو حقیقت دی او د داود شاه باندې چا قاتلانه حمله کړې ده. نو دوستانو دغه حمله چا وکړه او ولې او داود شاه قتل کول غوښتل، نو دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. مونږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په ماښام ټایم کې را مخې ته شوې ده چې په ماښام ټایم کې بې ډزې شوي دي. څو کسان راغلي وو چې هغه نه یې د نشې په خلاف په یو فاونډیشن کې مرسته وغوښته چې دا هم وروتلی و، خبرې یې کولې او په واپسۍ کې په د باندې ډزې شوي دي او دی پکې لګېدلی دی او هغه وایي چې وینه تېنه ډېره زیاته تللې ده چې ډېر په سیریس حالات کې و او وایي چې اوس په لیډرډینګ هسپتال کې دی چې علاج یې شروع دی. علي شاه په خپلو خبرو کې هم دا ویلي دي او له دې خبرې تصدیق یې کړی دی او مور یې په خبرو کې ډېره ساختاري او جاړي او ډېره زیاته خفه ده او وایي چې په موږ باندې اوس کوم کس ډزې وکړلې او داود شاه یې ویشتو چې دغه کس مخکې هم دغه کار کړی و او داسې حرکت یې کړی و. دوستانو علي شاه 007 چې ځان ته یو پښتانه وایي او یو داسې ډانسره ده چې هر وخت یې لانجې او مسلې په سوشل میډیا روانې وي. دوی هم یو بل ته رد بد وایي او هغوی هم ورته دغسې کنځلې کوي او بېهودي ویډیوګانې ورپسې جوړوي. نو له دې هر څه په نتیجه کې کیدای شي دا هر څه شوي وي. نو دوستانو تر اوسه پورې د دې واقعې نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی او چې نور معلومات راورسي هغه به هم تاسو سره شریکو. نو دوستانو له داسې نورو معلوماتو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو الله پامان.